ماشومان ګلان دي مې وژنئ. راځئ دوستان نړیوالو بیا څنګه راپور خپور کړی د افغانستان په باره کې. راځئ دغه ویډیو راسته تر پای وګورئ تر څو له حقیقتونو تاسو هم خبر شئ. په سلامونو محرک علیکم دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ. د ماشومانو د ژغورنې اداره یا سیو د چلډرن د جګړې له ښکېلو خواو غواړي چې د ماشومانو پر ضد جګړه ودروي. افغانستان د ماشومانو لپاره یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په تیرو 18 کلونو کې پکې یو ماشوم هم په امنه فضا کې دنیا ته نه دی راغلی. د یاد ادارې په تازه راپور کې راغلی دی چې افغانستان، کانګو جمهوریت، عراق، یمن، مالي نایجریا، سومالیا، سوریه، جنوبي سودان او د افریقا مرکزي جمهوریت هغه هیوادونه دي چې ماشومان پکې تر ټولو ډیر ځورېږي. د راپور له مخې یوازې جګړه نه ده چې د ماشومانو ژوند یې تریخ کړی ده، بلکې د جنسي تیري ترڅنګ په یادو هیوادونو کې له ماشومانو څخه په وسلوالو جګړو کې هم ګټه اخیستل کیږي. د ماشوم ژغورنې ادارې په یو راپور کې د یو افغان ماشوم نقل کول راخیستی ده چې ویلي دي ښوونځي ته د تګ پر مهال ویره ورسره وي چې یا به په ځانمن برید کې ژوند اخلي او یا به هم د کوم چا لخوا تختول کیږي. په یاد راپور کې له ښکېلو غواړو د ماشومانو د ژوند د جدي پاملرنې غوښتنه شوې ده. د راپور په وروستۍ برخه کې راغلی دی د ماشومانو پر ضد جګړه ودروئ. له افغان ماشومانو د جګړه او جنسي ځورونو سربیره بېوزلي هم تر ډیره ترې تعلیم حقونه اخیستي دي. د هیواد په ټولو ولایتونو کې په زیات شمیر ماشومان په درنو کارونو بوخت دي، هغه چې له دوی د راتلونکي له رواني او فزیکي اړخه زیانمنولی شي. ولسي خلک هم د جګړې له ښکېلو خواو د ماشومانو او میرمنو پر ساتنې ټینګار کوي. که هر څه کیږي خو جګړه ماران د بېګناه ملکي وګړي په ځانګړي ډول ماشومان او میرمنې نه وژني. په دې وروستیو کې په شپنیو او هوایي بریدونو تر ډیرو زیاتو بېګناه ماشومانو ژوند واخیسته. کارپوهانو وایي جګړه پر هیواد دومره ژوره اغیزه اچولې که بنده هم شي نو ښایي نوی نسل ماشومان هم پکې په اندېښنو او رواني ستونزو ژوند تیر کړي. دوستانو ستاسو دغه راپور ته څه نظر لرئ؟ راځئ دغه خواږه نظرونه په ویډیو کې راسره وکړئ. که ویډیو مو خوښه شوې نو لایک او شیر یې کړئ. که غواړئ له تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ نو د لمر پریس یوټیوب چینل حتما درسره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم، الله مو مل شه، ښه وخت درته غواړم.